سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به روغ جوړ وای. دا چې تیره ویډیو کې مې تاسو ته د AFG په نوم یو ویب سایټ در پیژندلی وو. هغه ویب سایټ په سکیورټي باندې مکمل معلومات درکړي وو. نن ورځم دغه ویب سایټ کې د اکاونټ جوړول، همدارنګه په دې کې ډیپوزیټ کول او د دې ګټ اړوند معلومات درکوم چې دې کې موږ څنګه اکاونټ جوړولی شو، څنګه ډیپوزیټ کولی شو. مکمل معلومات درته په دغه ویډیو کې درکوم. ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو راځم دوستانو، کله چې تاسو راشئ دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی دی. په هغه لینک باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. کله چې مې لینک باندې کلیک وکړئ صفحه درته راخځېږي. په دې کې به تاسو ورته خپل اکاونټ جوړ کړئ. د اکاونټ جوړول طریقه یې خورا اسانه ده. نو په دې کې تاسو په اسانۍ سره خپل اکاونټ جوړولی شئ. کله چې تاسو غواړئ په دې ویب سایټ کې اکاونټ جوړ کړئ، د هغې لپاره به ډېر سمپل څه دا راشئ. په لومړۍ صفحه کې به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ. د هغه نه وروسته به تاسو فرست نیم لاست نیم ولیکئ، خپل نوم تخلص، او بیا به راشئ د خپل دلته زما رفرل کوډ دی، زما رفرل کوډ 8809 دی. دا به تاسو استعمال کړئ. دلته مستقیما راځي، خپل موبایل نمبر به ولیکئ. هغه نه وروسته به تاسو دلته به تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ. هیواد افغانستان به تاسو انتخاب کړئ، بلکې هر هیواد کې چې تاسو وایئ هماغه ځای کې تاسو به خپل اکاونټ جوړولی شئ. نړۍ هر هیواد کې تاسو میل وایئ. پاسورډ به تاسو ولیکئ، همدغه پاسورډ دوهمه خانه کې هم ولیکئ، او دې سره به دا خانه ټیک مارک په رجسټر باندې به ورته کلیک واخلئ. په رجسټر کولو سره په دغه AFG کوینز کې به تاسو اکاونټ مستقیما راخلاص شي. کله چې تاسو اکاونټ راخلاص کړئ، ویریفیکیشن درنه وړي، ویریفای لپاره به تاسو دلته راشئ. په کوډ تاسو ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي، لاړ به شي خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ. تاسو ته به یو کوډ تللی، هغه به ورته راواخلئ. کوډ دې به جیمیل په دغه صفحه باندې وګورئ. که دلته نه په دې درې خطونو کلیک واخلئ، لاندې راشئ، د اخر کې تاسو سپام فولډر راځي، په دغه سپام فولډر باندې کلیک واخلئ. دلته به هم تاسو ته ایمیل راغلی، د کوډ به تاسو سره شامل وي، او دا کوم کوډ چې دغه ځای نه کافي واخلئ، او کله چې کافي واخیسته دلته راشئ، په دغه ځای کې تاسو ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړ، په ویریفای باندې کلیک وکړئ. په دغه ویب سایټ کې مستقیما ستاسو اکاونټ چې کوم دی هغه جوړ شي، راخلاص به شي. کله چې تاسو دغه جوړ کړل، اوس راشئ دلته لاندې تاسو ته کریټ و نیو والټ بټن راځي. په دغه کریټ والټ بټن باندې کلیک وکړئ، او دې سره په دغه ویب سایټ کې ستاسو کوم والټ چې دی هغه هم جوړ شي. په ورولیتوب سره هر څه ترسره شول. زه به راشم په خپل اصلي اکاونټ کې به ټولې طریقې تاسو ته در وښیم. نو په دې کې والټ برخه ته چې کله راشي، په دې کې تاسو مستقیما پانګه اچونه کولی شئ. نو دې کې چې کله تاسو پانګه اچونه وکړئ، خپلې پیسې به څنګه کوئ، په دې کې ورسره سټیک کوئ. د سټیکینګ بدل کې تاسو ته روزانه 0.8% کوینز هر ورځ درکول کېږي. 0.8% د خپلې پانګونې په بدل کې. نو دې کې مقصد دغه ستاسو خپل والټ ته مقصد دې کې کله چې تاسو غواړئ په پانګه اچونه کې د ادرس په ځان سره کافي کړئ. کله چې کافي کړ، په دې کې USDT BNB ټول چې تاسو غواړئ هغه ډیپوزیټ کولی شئ. زه راځم په خپل موبایل کې باینانس راخلاصوم، ما سره USDT ده. زه غواړم په دې کې اوس پانګه اچونه وکړم. نیټورک کې BNB سمارټ چین دی، 100 USDT غواړم په دې کې ډیپوزیټ وکړم یا پانګه اچونه وکړم. ویډرا ما تایید کړله، او منتظر کېږم چې دغه ویډرا هماغه ویب سایټ یا پلیټفارم ته ورسیږي. نو دلته تاسو ته ښکاري زما ډیپوزیټ چې دی هغه کمپلیټ شو. 100 USDT پانګونه ما ورته وکړله، ور ومې لېږل د ویب سایټ ته. زه دغه صفحه ریفرش کوم، او دلته به زما ډیپوزیټ چې کوم دی هغه ترسره شوی وي. زما دغه ویب سایټ ته راغلم، دلته تاسو راشئ، په USDT باندې ورته کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ښکاري ما ټوټل 100 USDT ډیپوزیټ کړی دی. هغه نه وروسته به دلته راشئ، پانګونې لپاره په دغه سواپ بټن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. په دې کې خپل سواپ موجود دی. په سواپ باندې چې کله تاسو کلیک ورته واخلئ، زه ټوټل 100 USDT لرم، تاسو ته خپل ښکاري. دلته به تاسو چې وکړئ USDT to AFG دا به انتخاب کړئ. دلته به اماونټ ولیکئ چې څومره تاسو لیکئ. مقصد زه 100 USDT لرم، 100 ورته لیکم. په هغې بدل کې څومره کوینز درکول کېږي، تقریبا دومره کوین موږ ته راکول کېږي. 1,000,000 1,00,000 11,000 څومره کېږي، تقریبا داسې ده. په سواپ بټن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. په سواپ کول باندې مستقیما تاسو ته معاملات ترسره کېږي، او تاسو ته AFG کوینز درکول کېږي. دلته تاسو ته ښکاري موږ ته د هغې بدل کې 2 کوینز چې کوم دی هغه راکول شول. دې بدل کې موږ ته هره ورځ کوینز راکول کېږي، AFG کوینز. او کومه ورځ چې تاسو بیا غواړئ د خپل کوینز ویډرا کړئ، هغه به لومړی دغه ځای نه تاسو USDT ته اړوئ یا BNB ته اړوئ، بیا به تاسو په اسانۍ سره ویډرا کولی شئ. د ویډرا په تړاو راتلونکي کې بیا تاسو ته بله ویډیو جوړوم. لومړی خو په دې کې دلته راشئ، د پورته پروفایل برخه ښکاري. په دې کې تاسو فري مایننګ هم کولی شئ، فري مایننګ سیسټم هم لري. دلته تاسو ته ښکاري فري انکم باندې چې کله تاسو کلیک ورته واخلئ، په دې کې تاسو بالکل کولی شئ په دې کې وړیا مایننګ ترسره کړئ د ټیپ له لارې. نو دلته بالکل تاسو کولی شئ د ټیپینګ له لارې مایننګ وکړئ، وړیا کوینز ترلاسه کړئ. تاسو ته خپله ښکاري هغه تاسو کولی شئ. ګورئ دلته تاسو ته په 300 کوینز درکول کېږي، هغه به تاسو ټیپ کوئ، بیا تاسو دغه خپله سپیډ یې زیاتېږي. نور هم
نو په دې کې دا نشته چې زر کوین څخه به تاسو ته لاس یې 100 ټوکن درکول کېږي یا به 100 درکول. بالکل په دې کې ریل کوین تاسو درکول کېږي. څومره تاسو ټیپ کوئ هغې په بدل کې تاسو ته د AFG کوینز درکول کېږي. څومره چې تاسو درکول کېږي هغه دغه ځای نه بیا تاسو کلایم کولی شي. دغه تعداد چې تاسو کله مکمل ټیپ کړل نو ټیپ کول وروسته دلته تاسو کلایم کولی شي. کله مو کلایم کړئ بیا سواپ کولی شئ USDT ته او دغه ویډرا کولی شئ. نو طریقه یې خورا اسان ده. بالکل د ټیپ له لارې تاسو پکې تاسو خپل کوین چې دی هغه ترلاسه کولی شي. کې نور روان پلیټفارمونه چې کوم دي ټاسکونه هم پکې موجود دي، بوسټر پکې موجود دی، گیم پکې موجود دی، نور پکې هم ډیر شیان چې دي هغه راځي. دلته پکې تاسو د مقصد 15 ملګري را دعوت کې ملګر دي او ټاسکونه مکمل کول باندې هم تاسو ته فری کوینز درکول کېږي. دا تاسو ټول پکې کتلی شئ. راځم دلته والټ په طرف باندې. والټ کې تاسو خپل څومره USDT لرئ، څومره AFG کوین لرئ، BNB لرئ، ټول کتلی شئ. په سواب برخه کې تاسو کولی شئ خپل کوین یا سکې په اسانۍ سره کنورټ کړئ. څنګه کنورټ کولی شو په تېره ویډیو کې مې تاسو ته سواب طریقه ښودلې وه چې ما کله ډیپوزیټ کولو. ما پکې خپل $100 ډیپوزیټ کړی دی او ما چې دلته تقریبا 1 ملیون کوینز چې دي سټیک کړي دي. په تاسو پکې خپل ښکار 1 ملیون 1,00,000 څومره کوینز مې پکې خپل سټیک کړي دي. او په دې کې چې څومره تاسو کله ویډرا کوئ، ویډرا په اړه به تاسو ته راتلونکي کې بله ویډیو هم جوړوم. ویډرا یې بالکل په 1 څو سکینډونو کې ستاسو والټ ته رسېږي ډیسنټرلایز توګه. د ځکه ټوکن چې دی په تېره ویډیو کې مې تاسو ته ښودلي وو BNB سمارټ چین بلاک چین باندې دی. تاسو ادرس کافي کوئ مستقیما په دلته چې کله مو سواب ترسره کړه، سواب په سکینډونو کې ترسره کېږي. بالکل د اتوماتیک سیسټم لري او کله چې ویډرا کوئ هغه هم اتوماتیک تاسو ته رسېږي. او دلته تاسو پکې خپل سټیک کتلی شئ څومره د سټیک نه لاره ګټه درکول شي. دا مې پکې خپل $100 چې دی ټوټل ډیپوزیټ کړی. دلته والټ ته راځم او تاسو ته ښایم USDT برخه ته ما پکې خپله څومره کړی دی 100 USDT ډیپوزیټ مې په دغه کې ویب سایټ کې پلیټفارم کې کړی دی. ځم د دې PDF په طرف باندې تاسو خپله د PDF چې دی دلته کتلی شئ په ویب سایټ څخه دلته ډاونلوډ کولی شئ د سټیک په تړاو باندې. د دوی ډاشبورډ برخې ته راشئ. ډاشبورډ ته چې کله تاسو راغلی اخر ته راشئ دغه ډاکومنټ تاسو پښتو فارسي په درې ژبو چې کوم دی هغه ډاونلوډ کولی شئ. بیا دې کې معلومات شته. کله مې ډاونلوډ کړ ځان سره په دا PDF مطالعه کړه. په دې کې ټول معلومات چې دي په پښتو ژبه باندې دي. دغه د کوینز معلومات که خپل کنټراکټ ادرس دی، خپل سیمبول دی، هر څه پکې تاسو ته خپل ښکاري. لاندې به راشئ. په دې کې د کوینز څومره ګټه ورکول کېږي، پیسو ویستلو مقدار، هر څه دلته واضح شوي دي په دغه صفحه باندې تاسو ته ښکاري. پیسو یا ویډرا میتود هغه هر څه. او بل دلته پکې تاسو کولی شئ کم اندازه سټیکینګ څومره وکړئ. 12,000 کوینز کولی شئ. 12,000 AFG کوینز تقریبا $10 کېږي، $10 خواوشا کېږي. او بل په دې کې ورځنۍ ګټه 0.8% ورکول کېږي. 0.8% یې ورځانه ګټه د سټیکینګ تاسو څومره پیسې پکې سټیک کړي دي هغه ورځنۍ په هغه اندازه تاسو ته AFG کوینز درکول کېږي. که ویډرا کول نو په صرف سواپ کې USDT ته یا BNB ته اتوماتیک به تاسو ویډرا کولی شئ. او بله خبر دا چې مهمه خبر دا چې کله تاسو په دې کې خپلې پیسې ساتئ تر 1500 ورځې پورې وساتئ، ستاسو پیسې چې دي 3 چنده ګټه درکول کېږي. یعنې که چېرته تاسو خپل پیسې ویډرا نه کړئ دلته پکې موجودې وي د ستاسو پیسې دي 3 چنده کېږي. $100 هم پانګونه کړي دغه به درته 300 کېږي، 500 به درته 1500 کېږي، $1000 به درته $3000 کېږي او خپل ته ټاکلي وخت پورې. دلته پکې تاسو لاندې راشئ. په دې کې چې کوم دي د ټیم جوړونې له مخې تاسو ته رینکونه هم موجود دي. تاسو ته رینکونه هم درکول کېږي. خپل مقاومونه لیول هم پکې موجود دي. د لیول لوړولو شرطونه هم پکې موجود دي. هغې لپاره تاسو بل کوین باید سټیک کړئ. او همدارنګه په دې کې چې کله تاسو غواړئ ټیم جوړوئ د ټیم لپاره زبردست سیسټم موجود دی چې تاسو ته پکې د 10 طریقو نه مخې ګټه او 12 لیولونو له مخې تاسو ته ګټه درکول کېږي. لومړی مستقیما کسان چې تاسو په لینک باندې راځي ډایرکټ درته اکاونټ جوړوي هغې باندې تاسو ته 10% ټوکن درکول کېږي. په دوهم باندې تاسو ته چې د 8% ټوکن درکول کېږي. هغه کسان چې په ځان پسې نور راولي او داسې ته مسلسله توګه چې هغه کسان په ځان پسې نور راولي ستاسو ټیم چې څومره پراخېږي ان تر 12 لیول پورې چې موجود دی تاسو ته پکې خپل کوینز ګټه درکول کېږي. نو دغه د رینکونو چې کوم دي هغه رتبې دي تاسو ته پکې خپله ښکاري. او مهمه خبره ده چې دغه کوینز اوسنی قیمت 0.309 دی او هر شپږ میاشتې وروسته د دغه کوینز قیمت چې دی 1 سنټ لوړېږي. اوس مقصد اوس د کوین قیمت د 0.309 دی او شپږ میاشتې بعد به د دغه کوینز کوم قیمت چې دی هغه به 1 سنټ لوړ شي. 1 صفر به ترې لرې شي 0.001 به شي او همدا قسم شپږ میاشتې وروسته بیا 0.002 به شي او داسې لوړېږي چې 10 ورې دغه برنینګ ترسره شي د کوین قیمت به څو ته راورسېږي
1 سنټ ته راورسېږي پوره 0.0 یو ته، یعنې $100 څخه به $10 بیا جوړېږي. خو اوس لپاره تاسو ته بهترین چانس دی، بهترینه موقع ده چې دغه کوین ځان سره واخلئ او وساتئ په راتلونکي کې تاسو قیمت چې دی هغه لوړېږي. نو دا و د دغه ویب سایټ اړوند تفصیلي معلومات چې ما تاسو ته درکړل. که بیا هم چا سره کومه پوښتنه وي، ستونزه وي، مشکل وي، موږ ته کمنټ کولی شئ. د دغه ویب سایټ اړوند ټول معلومات تاسو په خپل ویب سایټ کې دلته کتلی شئ. په هره ژبه باندې پښتو، فارسي، عربي، ترکي څو ژبې موجود دي، انګلیسي پکې، هر کې تاسو خپل معلومات کتلی شئ. او مهمه خبره ده چې دوی پکې هغه کس چې دغه ویب سایټ جوړ کړی دی هغه خپل میټینګ هم کړی دی په یوټیوب باندې. تاسو خپل هغه ډیټیلز معلومات کتلی شئ، پریزنټیشن یې دی. په دې کې تاسو نور ټول معلومات چې د اپلیکیشن هم را روان دي، تقریبا 3 ورځې 20 ساعته وروسته به دغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه راځي. نو تاسو خپل بیا اپلیکیشن هم دلته پکې کتلی شئ. په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي، که هم چا سره کومه ستونزه وي، پوښتنه وي، مشکل وي، موږ ته وړاندې کولی شئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.